د امریکا تحصیلي ویزې په اړه چې کوم مخکینی ویډیو کې ما تاسو سره معلومات شریک کړه. که چیرته تاسو په افغانستان کې یاست یا په پاکستان کې یاست یا په نورو هیوادونو کې یاست، څنګه کولی شئ چې تاسو دغه سټوډنټ ویزا تاسو ترلاسه کړئ؟ نو لکه څنګه چې په سکرین شاټ کې تاسو کتلی شئ چې دا هغه ویزا ده چې اپروف شوې ویزا ده. ډاونلوډ سرټیفاید سکول لیست. اوس هغه مکمل لیست زه ډاونلوډ کوم. د دې ویب سایټ ته زه راغلم. صحیح شو، هارون سکول هلته ما پیدا کړ. د دې ویب سایټ ته زه راغلم. ګوره تاسو خپل نوم ولیکئ. فرض مثال دې ځای کې تاسو خپل نوم لیکلی شئ، دې ځای کې خپل ایډرس تاسو ولیکئ، دې ځای کې خپل سیټي تاسو ولیکئ، سټیټ، زیپ کوډ، فون، یور ایمیل. د امریکا تحصیلي ویزې په اړه چې کوم مخکینی ویډیو کې ما تاسو سره معلومات شریک کړه، د امریکا F1 ویزا. نو دا یو آسان ترینه لاره وه د امریکا ته د تحصیلي په ویزا باندې امریکا ته سفر کول چې ما تاسو سره شریک کړه، ځکه چې دا یو تجربه شوې لاره ده. ځکه چې ما خپل یو شاګرد ته اپلای وکړو، د هغې ټول مکمل سیستم مخې ته ویوړلو. نو لکه څنګه چې په سکرین شاټ کې تاسو کتلی شئ چې دا هغه ویزا ده چې اپروف شوې ویزا ده، چې کله ټول اپلیکیشن سیستم خلاص شو، بیا هغې نه وروسته دې وکولی شو چې په اسلام آباد کې چې د امریکا سفارت دلته انټرویو ورکړي، د انټرویو څخه یو ساعت وروسته ویزا اپروف شي. اوس خبره دا ده چې هغه مخکینی ویډیو کې تاسو مکمل معلومات دلته کتلی شئ. اوس هغه مکمل ډیټیل ته زه نه راځم. اوس یوازې په دغه ویډیو کې تاسو سره سکرین شیرنګ هم تاسو سره کوم چې په سکرین کې تاسو هر څه لیدلی شئ. هغه مکاتب کوم چې SEVP ادارې سره راجسټر دي آلریډي. نو SEVP لکه څنګه چې مخکینی ویډیو کې هم ما تاسو سره معلومات شریک کړي، دا په امریکا کې یو دولتي اداره ده. نو هغه مکاتب چې هغوی F1 ویزا ایشو کوي، دا ټول هغوی سره لومړی باید راجستر اوسیږي. نو هغه مکاتب ټول دې سره راجستر دي. نو کوم مکاتب چې دې سره راجستر نه دي، هغه مکاتب نشي کولی چې دغه F1 ویزا انټرنیشنل سټوډنټ لپاره ایشو کی. اوس راځم په دغه ویډیو کې تاسو سره دغه معلومات شریکوم چې کېدای شي ډېر په دغه بخش کې مشکلات هم لري چې دغه مکاتب تاسو د کوم ویب سایټ څخه او څنګه تاسو پیدا کړئ او څنګه تاسو دغه مکاتبو سره تاسو اړیکه ونیسئ، تر څو لومړی تاسو دغه مکاتبو د دې پروسه هم داسې ده چې کله تاسو دغه F1 ویزې ته اپلای کوئ، لومړی باید تاسو همدغه د مکاتبو ته به تاسو اپلای کوئ چې کله دې قبول کړلی، بیا هغې نه وروسته بیا تاسو الیجیبل کیږئ چې دغه همدغه پروسې لاندې دغه F1 ویزا تاسو ترلاسه کړئ. نو سکرین سایټ ته ځو. نو مکمل معلومات به تاسو سره زه شریکم، ویډیو مس نه کوئ. ځئ چې سکرین طرف ته ولاړ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو د امریکا F1 ویزې باندې موږ خبرې کوو، ځکه چې مخکې ما یو ویډیو تاسو سره شریکه کړې وه چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل هیواد څخه دننه، که چیرته تاسو په افغانستان کې یاست یا په پاکستان کې یاست یا په نورو هیوادونو کې یاست، څنګه کولی شئ چې تاسو دغه سټوډنټ ویزا تاسو ترلاسه کړئ. نو دا داسې یو ویزا ده چې دا په خپله هم ما تجربه کړې ده، ځکه چې زموږ یو کلاینټ نو هغې دغه ویزا اخیستې ده، دننه په افغانستان کې وه چې مکمل پروسس هر څه یې ترسره هم کړو، هغې ویزا هم واخیسته. نو د هغې په اړه مکمل ډیټیل ما په مخکینی ویډیو کې تاسو سره شریک کړي. نو په دغه ویډیو کې تاسو سره دا ښیم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې دغه ویزا تاسو په کومو شرایطو باندې ترلاسه کولی شئ. نو هغه وخت کې ترلاسه کولی شئ چې لومړی تاسو هلته چې کوم مکاتب دي، نو هلته چې کوم مکاتب دي چې هغه مکاتب چې د SEVP ادارې سره راجستر دي، هغه مکاتب تاسو څنګه پیدا کوئ؟ لومړی باید تاسو له دغه سکولونو څخه په دغه سکولونو کې تاسو اکسپټډ شئ، او هغې نه وروسته چې کله تاسو اکسپټ شوئ، بیا کولی شئ چې تاسو په دغه مختلفو بخشونو کې تاسو که چېرته څوک غواړي چې یونیورسټي ووایي، که چېرته کوم څوک غواړي چې کالج ووایي، که چېرته کوم څوک غواړي چې هلته لینګویج کوم پروګرام ووایي، بیا کولی شي هلته اډمیشن وکړي. خو تر ټولو مهمه خبره ده چې لومړی باید تاسو دغه سکولونو د خوا نه تاسو اکسپټ شئ. دا چې دغه سکولونه چې کوم SEVP برنامې سره راجستر دي، یوازې دغه سکولونه کولی شي، بل سکولونه نه کیږي. څنګه تاسو باید پیدا کړئ او هغې سره تاسو اړیکه څنګه ونیسئ، چې کله تاسو باید هغې ته لومړی اپلای وکړئ، بیا هغې نه وروسته بیا چې کومه پروسه ده مکمل هغه بله ویډیو کې چې هغه ویډیو لینک هم تاسو سره په همدغه ویډیو کې شریکوم، نو تاسو کولی شئ چې هغه مکمل ویډیو وګورئ چې هلته اپلای مکمل هر څه سیستم ما تاسو سره شریک کړی ده. خو اوس په دغه ویډیو کې فقط تاسو سره دغه معلومات شریکوم چې تاسو هغه مکاتب تاسو څنګه پیدا کولی شئ او هغه مکاتبو ته تاسو اپلای باید څنګه وکړئ. نو کوم څوک چې غواړي د سټوډنټ ویزا د امریکا ترلاسه کړي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا F1 visa is a non-immigration visa for those wishing to study in the United States. Here is a brief overview of what you need to know. صحیح شو.
eligibility you must be enrolled in an academic education program, a language training program. خیر دغه مکمل معلومات دغه بل ویډیو کې ما تاسو سره شریک کړی دي. نو چې کم ډاکومنٹ په کار دی ګوره فل ټایم ریکوایرمنٹ دی، انګلیش پروفیشنسي دا، فاینانشل سپورټ دا، هوم کنټری ټایز دا، دغه مکمل امپلایمنت دا. نو په دې کې دغه اسنادونه چې دا باید تاسو ولرئ، ترانسکریپټ باید تاسو ولرئ چې د کوم مکتب څخه تاسو فارغ اوسئ، کوم څوک چې د پوهنتون څخه فارغ اوسیږي ترانسکریپټ ولرئ. په دې کې تر ټولو مهمه خبره چې ده دغه دوه اپشن دي، یو فاینانشل سپورټ دا، بل هوم کنټری ټایز دا. You must have sufficient funds available for self support during the entire process course of study. چې کله تاسو دغه سټډي د لپاره ځئ نو تاسو مکمل هغه فاینانشل سپورټ د لپاره تاسو یو څه باید ولرئ، یا بینک اکاونټ تاسو ولرئ، یا په امریکا کې هلته کوم څوک تاسو ولرئ چې هغه تاسو فاینانشل سپورټ د لپاره هغه ودرېږي، چې هغه وایي چې د فاینانشل سپورټ مکمل دغه زه کوم. چې هلته تاسو کوم څوک ولرئ تاسو دا ډېر مرسته کولی شي. ښه خبره ده که چېرته ونه لرئ تاسو خپل بینک اکاونټ تاسو یوز کړئ. او بل چې د هوم کنټری ټایز، هوم کنټری ټایز مطلب دا ده چې ته په خپل مملکت کې، یعنی ته څومره مضبوط یې دلته څه شی ته لرې چې هغوی په دې باندې ته په انټرویو کې هغوی تاسو نه پوښتنه کوي چې کله تاسو سفارت ته ځئ انټرویو دپاره چې ته امریکا ته څه دپاره ځئ. لومړی خو د دې پرپز چې کوم یو دا مقصد کلیر ده چې ته تعلیم دپاره ځئ، خو دوی باید دې باندې قانع کړي چې ته هلته ځې، هلته نه پاتې کېږي، بیرته خپل مملکت ته راځې. The home country ties مطلب دا دی. You must maintain a residence abroad which you have no intention of giving up. صحیح شو؟ دا مطلب دا چې ته د نیت نه لرې چې هلته پاتې شي. په دغه هغې باندې دوی باید قانع کړي. اوس راځم دا چې هغه سکولونه موږ څنګه پیدا کوو. راځو دې ته. اوس دا د په هغه ویب سایټ کې ما کوم ځای کې چې موږ کولی شو چې هغه سکولونه موږ چې ACVP برنامې سره راجستر دي هغه سکولونه موږ پیدا کوو. Use the school search map to find student and exchange visitors program ACVP certified schools and programs eligible to enroll F1 and M1 students in the United States. Search by school name location. په هر څه باندې دلته تاسو پیدا کولی شي هغه سکول نوم او لوکیشن باندې. دا چې تاسو ته سکول نوم او لوکیشن هغه شیان تاسو ته زده نه دي څنګه تاسو پیدا کوئ. ګورئ ډاونلوډ سرټیفاید سکول لیست دې ځای کې څه شی ده، د دې لیست ده. هغه لیست تاسو ګورئ، دغه ویب سایټ ده. دغه ویب سایټ تاسو دې ځای نه اخیستلی هم شي، دغه دې ځای کې ویب سایټ ده. نو تاسو ګورئ ډاونلوډ سرټیفاید سکول لیست. اوس هغه مکمل لیست زه ډاونلوډ کوم، دې باندې زه کلیک کوم. دغه دی، دا ګورئ SEVP certified schools. صحیح شو؟ دا مکمل دا اپډیټډ ده، مئی 3 2024. صحیح ده؟ اوس دې ځای کې مکمل هغه سکولز دي، بیخي ډېر دي. دا ګوره دومره غټ هغه ده، تاسې وګورئ. او مای ګاډ بیخي ډېر زیات ده. نو په دې ځای کې تاسې ګورئ چې هر یو سکول تاسې انتخابوئ. دې ځای کې هر څه ادرس سره دا ګورئ، کمپاس ID ده، نو مای سیټي، کمپاس نیم، سکول نیم، نو هر څه دې ځای کې شته دی. صحیح شو؟ نو ګورئ تاسې آیم خدا سکول شو، یو سکول ته دغه وه چې ارون سکول فرض مثال دا تاسې انتخاب کړ. دا تاسې ګورئ دا په نیویورک کې ده، نیویورک سیټي کې. نو چې هر یو سکول تاسې یو د انتخابوئ چې کله اوس فرض مثال دغه ارون سکول ده که نه، اوس زه غواړم همدې سره زه کنټیکټ شم، دې سره رابطه کې شم چې زه باید څنګه وکولی شم چې دې ته لومړی زه اپلای وکړم، دغه مکمل ډاکومنټ دې ته ولېږم، بیا هغې نه وروسته چې کومه پروسه ده هغه باید زه شروع کړم. اوس فرض مثال دغه ارون سکول ده. اوس تاسې لاړ شئ بل نوې ویب سایټ تاسې خلاص کړئ، دغه خلاص کړئ، نیو پیج ته لاړ شئ. دې ځای کې فرض مثال زه لیکم څه شی، ارون سکول. دې ځای کې فکر کوم کاپي که کاپي مې نه که، خیر دې ځای کې زه لیکم ارون سکول. صحیح شو؟ ارون سکول ما کلیک. دې ځای کې د دې ویب سایټ ته باید تاسې لاړ شئ. سپیشل نیډز اینډ لرنینګ ډیسیبل سکول NYC ارون سکول باندې زه کلیک کوم چې د دې ویب سایټ زه پیدا کړم. د دې ویب سایټ ارون سکول دې باندې کلیک وکړئ تاسې. دا دی. اوس د دې ویب سایټ ته زه راغلم. صحیح شو؟ ارون سکول هلته ما پیدا کړ. د دې ویب سایټ ته زه راغلم. ګوره اباوټ اس، اډمیشنز، هر څه دې ځای کې شته. ایلیمنټري سکول، میډل سکول، های سکول، نو کنټیګ اس. صحیح شو؟ دې ځای کې زه راځم. دې ځای کې څه شته، کنټیګ اس ده چې دوی سره زه باید څنګه اړیکه ونیسم، څنګه باید وکولی شم چې دې ته زه اپلای وکړم. دې ځای کې وګوره ارون سکول ده،
کایندر خدا دا پریدي سره من کار نه لرو. نیویورک دی ځکه دا ادرس دا ګورئ سټریټ دا 309 ای 15 سټریټ دا نیویورک سټي کې دا فون نمبرز دي دا فاکس دا. نو که چېرته کوم څوک تاسو هلته یو اس کې ولرئ نو دغه ټلیفون شماره تاسو ورکړئ، هغه به نږدې نه هلته ورځي، مکمل اپلیکیشن پروسس څخه پوښتنه کوي، نو ستاسو ډاکومنټ به همغه ځای نه سبمیټ کوي. دا بیخي ښه خبره راځي چې هلته ستاسو د فاینانشل سپورټ خبره هم وکړي. دا یې دې ځای کې میپ ده، خیر میپ سره اوس کار نه لرو. زه راځم اوس دې ځای کې د اړیکې نیولو په دغه باندې یو خو دا طریقه شوه. که چېرته په دغه طریقه باندې فرض د دوی ایمیل ادرس به هم وي، ښه ایمیل ادرس هم تاسو کولی شئ دوی ته ایمیل وکړئ چې موږ څنګه کولی شو چې اډمیشن وکړو یا موږ د دې اپلیکیشن پروسس ته موږ غواړو چې F1 ویزې ته موږ ځان راجستر کړو. صحیح شو. او بل چې دی دلته دوه اپشن دي. لومړی خو دغه اپشن شو، بل اپشن دی چې دی ګوره اسک د ایکسپرت، دی باندې تاسو کلیک وکړئ. نو چې دی باندې کلیک وکړئ د دې کلیک have a question, fill in the form below and our team of experts will respond to your question shortly. دې کې تاسو خپل نوم ولیکئ، فرض مثال دې کې تاسو خپل نوم لیکلی شئ، دې کې خپل ایډرس تاسو ولیکئ، دې کې خپل سیټي تاسو ولیکئ، سټیټ، زپ کوډ، فون، your email address، هر څه ولیکئ. تاسو سوال چې دا سوال هم دا ده چې تاسو ورنه پوښتنه کوئ چې موږ څنګه کولی شو چې دغه F1 ویزې لاندې موږ خپل رجسټریشن وکړو یا د دې پروسس څه شی ده چې موږ F1 ویزې ته چې وکړو اپلیکیشن موږ پروسس کو. دې کې خپل سوال تاسو ولیکئ او په دې کې خپل نوم، ایمیل ادرس، هر څه، بیا هغوی به چیک کوي، دا به تاسو سبمیټ کوي ورته. په دې کې دغه سند چې لیکل دی باندې سند باندې به کلیک وکړئ، هغوی به بیرته تاسو ایمیل ادرس په طریقه تاسو سره به تماس ونیسي او هغوی به کوم فارم وي چې وي هغه به تاسو ته چې لیږي، همغه ایمیل ادرس به لیږي، هغه فارم به ډکوئ. بیا هغې نه وروسته چې کله اکسپټ شوئ دا چې بیا بله کومه پروسه ده هغه بله ویډیو کې مکمل هر څه ماته شیر کړي دي چې هغه بل ویډیو لینک همدغه ویډیو په ډسکرپشن څخه تاسې اخیستلی شئ. نو بس بیا هم که څوک څه پوښتنه لري، کوم سوال لري، کولی شي چې ما همدغه کمنټ باکس کې ما سره شریک کړي.